سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ یاست. نن تاسو ته د 50,000 علماو په هکله باندې خبرې کوم چې اوسنی حاکم غواړي دوی ته علمي سندونه ورکړي. دغه پلان هم د دغه تحقیق ټولې چارې راجستان تحقیقاتي مرکز ته سپاره کړي دي او دا یې هم پیدا کړي دي چې په لومړي ځل کوم هیواد دغه کار یې ترسره کړو او دا نظریه د چا وه چې دیني علماو ته علمي سندونه باید ورکول سي. آیا دغه کار د افغانستان په خیر به وي که نه وسي؟ نن په دغه موضوع باندې خبرې کوم او همداراز د لوړو زده کړو وزارت د یو کس سره مې هم خبرې وکړې چې دغه امتحانونه په څه ډول اخیستل کیږي. دغه سلسله مې ټوله د دوی سره وڅېړله او یوه خبره هم چې دوی ماته وکړه، دوی وویله چې دغه علماو ته موږ اسلامي برخه کې لیسانس، ماستري او دکترا سندونه ورکوو. دا کسان به په محاکمو کې مقرره کیږي. دا کسان به د دې نه وروسته چې هر یو په مسجدونو کې ملا کیږي، د دې نه وروسته دوی باید د لیسانس سند، د ماسترۍ سندونه د لویو جماعتونو دپاره د ماسترۍ سند او د کلیو بانډو جماعتو دپاره باید لیسانس سندونه دوی ولري. نو په دغه هکله باندې نن تاسو سره خبرې کوم چې وګورو دغه د افغانستان په خیر دی که نه دی. ځو درس ته تر اضافي خبرې تېرې شو. په لومړي ځل دغه نظریه یې د شرق نابغه سید جمال الدین افغان دا نظریه وړاندې کړه. تر دوی وویل چې موږ باید هغه کسان چې تش په نامه باندې ملایان دي او د استخباراتي ادارو د خوا ټاکل سوي دي، د اسلام په هکله باندې معلومات هم نه لري او دوی باید یو علمي بنسټ او یو سیستم ورته جوړ سي. په هغه سیستم باندې دوی باید مخته ولاړ شي چې سید جمال الدین او محمد عبدو چې هو د 1890 کال څخه بیا تر 1905 کال پورې د مصر لوی مفتي تیر شوی او هغه د سید جمال الدین افغان شاګرد هم تیر شوی. دوی په ګټه یو بنسټ جوړ کړو، اسلامیک ماډرنیزم یعنی ماډرنه اسلام په نامه باندې یو بنسټ یې جوړ کړو او د دوی پلان هم همدغه و چې موږ وڅې کړی دغه ملایان چې په مدرسو کې درسونه وایي دوی د عصري علومو سره هم آشنا کړو او دوی عصري علوم د اسلامي علومو سره یو ځای زده کړي. همدغه لامل و چې سید جمال الدین دغه نظریه واخیستله، محمد عبدو ته ورکړه. محمد عبدو چې و د سید جمال الدین افغان شاګرد تیر شوی دی. دلته چې ویکیپیډیا ته هم راسئ، دلته یې لیکلی دي چې دی د سید جمال الدین افغان شاګرد تیر شوی دی. محمد عبدو دغه نظریه بیا واخیستله د مصر د وخت حاکم سره چې صدر اعظم و مصطفی پاشا سره یې شریک کړه او مصطفی فهمي پاشا په هغه وخت کې یوازینۍ ویرې یې دغه وه چې موږ انګریزان سره کمکاني کړو چې موږ ملایانو ته سندونه ورکړو. هماغه وخت کې محمد عبدو هم دغه نظریه وړاندې کړه چې انګریزان باید قناعت ورکول سي چې دلته زیاتره فرانسویان جلب او جذب لري، دغه ملایان باید موږ دولتي نظام ته داخل کړو تر څو فرانسویان دې ته لاسرسی پیدا نه کړي. نو همدغه و چې دا نظریه یې انګریزان هم ومنله. دا نظریه چې ومنله په لومړي ځل باندې دوی په مصر کې د 3,000 ملایان څخه امتحان واخیستل سو تر څو دوی ته د لیسانس سند او د ماستري سند دوی ته ورکول سي. دغه پلان په 1905 کال کې شروع سو خو په 1908 کال کې دوی وکړای سوه چې په لومړي ځل باندې نږدې 1500 ملایان ته د لیسانس او ماستري سندونه ورکړي. پروسه څنګه وه او پلان څه شو؟ سید جمال الدین افغان وویل که تاسو یو ملا ته یو پلان یو عنوان ورکوئ، د مثال په ډول باندې که ورته وایاست چې د اقتصاد په هکله باندې اسلامي اقتصاد په هکله باندې تاسو ولاړ شئ مونوګراف ولیکئ، یعنې دغه ملا چې ځي خپل مونوګراف لیکي 70 پاڼې که دی د اقتصاد په هکله باندې غواړي ولیکي، دی مجبوره دی چې 200 پاڼې دی ولولي تر څو دغه 70 پاڼې ترې جوړې کړي. نو له همدې امله که یو ملا 200 پاڼې یعنې کتابونه لولي د یو موضوع په هکله باندې، دی خامخا ډېر معلومات ترلاسه کوي او دا د جامعې دپاره نور هغه افراطي ملا به نه وي او دی به ډېر ماډرنه ملا ترې جوړ سوی اوسي. هغه خبره یې دوی ومنله، هماغه و چې لیسانس دپاره باید
مونوګراف یې جوړ کړی وای، د محصلي دپاره دی باید تیسز یې لیکلی وای. همدغه دوه پلانونه وه چې په 1908 کال کې د الازهر پوهنتون سندونه هغه ملایانو ته ورکړه. بیا وروسته همدغه نظریه په بل ځل باندې په 1946 کال کې لبنان هم عملي کړه او لبنان هم ملایانو ته سندونه ورکړه. بیا وروسته یې په 1950 کلونو کې عراق هم ملایانو ته سندونه ورکړه او په 1960 کلونو کې ایران هم ملایانو ته سندونه ورکړه او په 1970 کلونو کې پاکستان هم شروع ورکړه چې ملایان باید یو ریفرم ته راسي، خو دا و چې پاکستان ونه سپارېدل چې دا وکړي، یا یې ونه غوښتل یا یې ونه سپارېدل، خو دا پاته سو. پلان دا دی چې کله هم یو ملا ته سند ورکول کېږي، د لیسانس سند، د ماستري سند، پر هغه باندې چې ما خپله د لوړو زده کړو د وزارت یو کس سره خبرې وکړې، دوی وویله ولو موږ دوه ډول سندونه لرو، یو افتخاري سند دی، یو مسلکي سند دی. نو افتخاري سند چې دی هغه معنا نه لري او هغه یو ملا ته هیڅ ارزښت هم نه لري، ځکه چې وظیفه نه ورکول کېږي. چې کله دی غواړي چې مسلکي سند وغواړي ونیسي، د مسلکي سند دپاره د لیسانس دپاره دلته په ډیټابیس کې دی باید یو مونوګراف ځان ته ولیکي او هغه مونوګراف موږ هلته په ډیټابیس کې ثبتوو. چې کله یو ملا یو مونوګراف لیکي، یا یې خپله لیکي یا یې بل کس ورته لیکي، دی دغه ملا مجبوره دی چې د دغه مونوګراف څخه دفاع وکړي. دا دفاع دپاره دی مجبور دی چې دغه حاویه پاڼې مکمله ولولي. یعنی یو ملا که حاویه پاڼې تحقیق لولي یا حاویه پاڼې تحقیق خپل لیکي، د ده ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی. دی نور هغه افراطي ملا نه دی. او که یو څوک تیسز اخلي، د ماستري سند اخلي، دی باید تیسز ولیکي، یو تحقیق په یو موضوع باندې ولیکي. دغه د لوړو زده کړو وزارت غړي ما ته وویله چې موږ 1500 عنوانه لیکلي دي، یعنې 1500 عنوانه موږ لیکلي دي. دغه ملا صاحبان به په دغه 1500 عنوانو کې یو عنوان ځان ته انتخابوي. د دغه 1500 عنوانو څخه 20 عنوان نمونه‌یي ډول باندې ما ته رالیږلي دي چې زه یې اوس تاسو ته وایم. د مثال په ډول باندې زه اوس تاسو ته دغه عناوین وایم. په اقتصادي مفکورو باندې د دیني اصولو اغیزه، د اقتصاد په برخه کې اسلامي سیاستونه، د ټولنیز ارزښتونو په جوړولو کې پیاوړتیا، د ټولنیز ارزښتونو په جوړولو او پیاوړتیا کې د دین رول، په سیاسي پریکړو باندې د دیني اصولو اغیز، په اسلامي ټولنو کې په دیني رهبري او تصمیم نیولو کې د ښځو ونډه، په اقتصادي پراختیا کې د اخلاقي اصولو اغیز، په معاصر نړۍ کې د اسلامي اقتصاد ننګونې او فرصتونه، د دین او اقتصاد نظام ترمنځ اړیکه، د کار په بازار کې د ښځو ګډون، په مالي او اقتصادي مدیریت کې د اخلاقي اصولو رول، د کورنیو پالیسي په جوړولو او تطبیق کې د دین نفوذ، د پالیسي جوړولو په بهیر کې د ښځو ګډون، د اسلامي حکومتدارۍ مفهوم او په معاصر نړۍ کې د هغې ننګونې، د بهرنۍ سیاست د لارښوونو په ټاکلو کې د اقتصاد رول، د سیاسي تصمیم نیولو په بهیر کې د مذهبي فعالیت اغیز، په مختلفو مذهبونو کې د ښځو حقوق، په اقتصاد کې د ښځو ګډون، په اسلامي ټولنه کې د ښځو په رول او حیثیت، د دیني اصولو اغیز، د سیاسي تصمیم نیولو په بهیر کې د ښځو رول، د ښځو پر وضعیت او د هغوی پر حقوقو اقتصادي وضعیت اغیزه. دا ګوره په دغه هر موضوع باندې چې یو ملا حاویه پاڼې ولیکي، دا ملا اوس هغه پخوانی ملا به نه وي. دی به ډېر معلومات ترلاسه کړي، دی به د اوسني نړۍ سره، د اوسني علم سره، د اوسني جامعې سره به دی خپل ځان ته ځای پیدا کړي. دا کار که هر چا کړی دی او دا یو 50,000 ملایان ته که دوی علمي سندونه ورکوي، یا د مثال په ډول باندې د لیسانس سند که ورکوي او دی باید مونوګراف ځان ته ولیکي، او دغه ملا چې حاویه پاڼې لیکلي اوسي پر یو تحقیق، په یو موضوع باندې دی تحقیق کړی اوسي او دی ولاړ شي په کلي کې دی ملا سي، دا بهترین ملا دی. د اوسني ملایان څخه زر چنده دا بهتر ملا دی. او که یو بل څوک ماستري سند اخلي، د ماستري سند دپاره دی باید یو تیسز ولیکي، یو تحقیق ولیکي، او یا پاڼې که دی تحقیق لیکي او دی موږ په محکمې کې یو محرر وټاکو، او همدا ډول باندې که دی په جامعې کې، مسجد کې
د مفتي مسجد جامع کې ملا وټاکو، دا بهترینه کار دی. او یو ماستري سند ورکول سره دی په مسجد جامع کې دی کولی شي چې ښه ملایي وکړي، ځکه چې د 70 پاڼې تحقیق لیکلی دی او د دې 70 پاڼو تحقیق دپاره دی مجبوره دی چې حد اقل 10 کتابه د اقتصاد او د سیاست او د دین او ټوله ولولي، او دا 10 کتابه چې ولوستل دا ملا مکملا تغییر کوي او دا د جامعې لپاره بالکل مفید دی او دا ښه کار دی. دا کار بل که ملا د دکترا سند اخلي، د دکترا سند چې اخلي دی باید 15 تحقیقي رسالې ولري او هر رساله چې د ودونه 70 پاڼې ده، یعنی یو ملا چې 15 تحقیق وکړي پر 15 موضوعاتو تحقیقات وکړي او هغه هم په 70 پاڼو باندې، دا ملا باید نږدې 50 تر 100 کتابه باید ولولي چې تر څو د 15 دانې رسالې دی ولیکي. دغه پلان چې هر یو جوړ کړی دی دا د سید جمال الدین افغان نظریه ده، دا چې هر یو په افغانستان کې تطبیق کوي. آفرین دی وي، دا ډېر ښه کار دی او په دې باندې موږ افغانان باید هیڅوک مزاحمت ونه کړي او هیڅوک مخالفت ونه کړي، ځکه چې دا کار زموږ افراطي ملایان ټوله په جامع کې راګډوي. د مثال په ډول باندې دا 1500 عنوانه چې دوی ټاکلي دي، اوس د مثال په ډول په مختلفو مذهبونو کې د ښځو حقوق، په اقتصاد کې د ښځو ګډون، دا داسې موضوعات دي چې دا اوسنی حاکم هم غواړي چې د افراطي ملایان آهسته آهسته جلب کړي. یعنی یو ملا ته که ته ورکوي چې ته په اقتصاد کې د ښځو ګډون په هکله باندې ته یو تحقیق وکړه، دا ملا چې 70 پاڼې لیکي دی په هیڅ ډول باندې ته نشي کولی چې په اختلافي ډول باندې د 70 پاڼې ډکې کړي، ځکه چې ضرورت د جامعې دی. ښځه باید په جامع کې کار وکړي، په اقتصاد کې کار وکړي، ځکه چې یو کونډه ده، یو رنډه ده او همداسې ډېر ښځې شته چې د کور سرپرستان دي، هغو ماښام ډوډۍ پیدا کوي. دوی دغه ملا صاحب که 70 پاڼې خپل په تحقیق کې لیکي، دا ملا هغه پخوانی ملا به نه وي، دا به ډېر فهمیده اوسي، دا به ډېر فکر روښانه سوی اوسي، خو دا به جامعې دپاره بهترینه اوسي. که هر څوک وایي چې دا غلط کار دی، دا زه بالکل ورسره مخالفه یم، دا کار دی باید وسي. دا که موږ په دې 50,000 ملایانو کې حد اقل موږ 500 په صحیح ډول باندې په 500 صحیح ملایان ترلاسه کړه او موږ د کلیو بانډو ته واستول، دا موږ په ټول سیستم کې تغییر راوړي. په دې باندې مه خفه کېږئ. دا 500 دا زه وایم 50,000 ملایان، که زه حاکم وای ما څه کول په دې باندې، دا 50,000 ملایان ته مې ټوله کامیابه کوله او دوی ته مې ویله چې اوس ورځئ ولاړ شئ مونوګرافونه ولیکئ. په 1 کال 2 کاله 3 کاله 4 کاله 5 کاله دوی ته مې ویل تر څو چې ته خپل مونوګراف ونه لیکې ولا کار څه خلاص. په دې مونوګرافونه لیکل، په دې مې تحقیقات کول، په دې مې داسې کول او دوی ته مې معاش مې هم وټاکه او ورته مې ویله لکه څنګه چې هغه وخت کې پاشا د صدر اعظم د مصر ویلي وه چې د کومې ورځې څخه چې تاسو امتحان ورکړئ او تر کومې ورځې چې تاسو خپل تحقیق پوره کړو، دغه موده کې چې څه وخت تېر شوی دی دغه معاشونه تاسو ته درکوم، هر یو که دا کار ژر وکړو. هماغه و چې دوی په مصر کې نږدې 2,000-3,000 صحیح ملایان معرفي کړه او مصر یې د دغه بدبختۍ څخه وژغورلو او هغه 3,000 ملایان و چې بیا مصر یې هم د انګریزانو څخه آزاد کړلو. نو دا کوم موضوع چې دا کوم پلان چې اخیستل شوی دی ملایان ته 50,000 علماو ته سندونه ورکوي، دا ډېر ښه کار دی. ملا صاحبان باید دلته ولاړ شي او دا سندونه هم واخلي، ځکه چې بیا هم تکراروم موږ دوه ډول باندې سندونه لرو، یو افتخاري سند دی، یو مسلکي سند دی. د مسلکي سند اخیستو دپاره باید ټول قوانین دی پلي کړي، چې قوانین پلي نه کړي بل حکومت چې راغی هغه سند باطله کېږي. دی مجبور دی چې دغه سند د ساتلو دپاره، دوامداره ساتلو دپاره دی باید ځان ته تحقیقي رسالې ولیکي. که هغه دی لیکي که بل څوک ورته لیکي پروا نه کړي، مقصد دا دی چې دی خپل دفاع ورسره وکړي. یعنې یو 70 پاڼې که بل څوک هم ورته ولیکي، دی مجبور دی چې د 70 پاڼې باید ولولي او بیا ولاړ شي هغه خپل ځان ته دفاع کړي، ځکه چې هلته استادان دي، د پوهنتون استادان هلته ناست دي. که موږ اوس وګوره په افغانستان کې یو ځوان لرو حنیفي صاحب، دا مفتي دی او د دکترا اخلي په اسلامي موضوعات کې دکترا اخلي. لکه خدای دې وبخښي ایاز نیازي، ډاکټر ایاز نیازي، یعنې دی په اسلامي موضوعاتو کې دکترا یې درلوده. که موږ همدغسې کسان ولرو چې 15 تحقیق ولري په اسلامي موضوعاتو کې، په اوسني اقتصاد او په اوسني سیاست کې، دا هغه پخوانی افراطي ملا به نه وي. دا اوس چې کوم ملا چې ناست دی یو پلانکې د پلانکې صحابه کرام یو
د یوه شپه تر سهاره پورې دومره عبادت یې کول، د یوه شپه کې نه پرې نو څو سوه اودسونه یې تازه کړه. دا ملا تغیر کوي. هغه ملا به نه چې هغه رقم افلات یې وهلی. دا ملا به ډېر پیشرفته اوسي. دا به د جامعې دپاره فوق العاده اوسي. دا اوس کې موږ په کلیو بانډو کې په سلو کې 90% ملایان چې دي دا یو هم هغه قرآن شریف یې لا صحیح نه زده. نو دا بهترینه لاره ده. دا یو 50,000 ملایان باید ټول سندونه ورکول سي او دوی باید ټول مسجدونو ته وسپارل سي او دوی ته باید معاش وټاکل سي. دا و د نن ورځې موضوع. په دې برخه کې تحقیقاتي مرکز خپل پوره رول درلودل. ښه موضوع یې راته جوړه کړه او تاسو به هم قناعت کړی. تر بیا مو په الله سپارم.